زما د اسلام ډیرو خوږو او قدرمنو ورونو او خویندو، د نن ورځې داسې یو مختصر او لنډ غوندې بیان بو د الله جل جلاله د ښایسته او نیکو نومونو د فضایلو په باره کې او د هغې د خصوصیاتو د بیانولو په باره کې به انشاء الله العزیز داسې په لاندې ډول باندې موږ ته معلومات سره حاصل کو. بخاری شریف حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د الله جل جلاله ننوي نمونه یود کړل، حفظ یې کړل، دغه انسان به الله تعالی جنت ته داخلوي. د خدا پیغمبر فرمایي چا چې د الله جل جلاله یو کام سل نمونه یود کړل، الله جل جلاله به دغه انسان جنت ته داخل کی. نمو هم اراده د دغه نمونو د بیانولو وکړه ورونو چې د دغه هر یو نومه معنا او د هر یو نومه خصوصیات زه دا تاسو ته بیان کم. لکه سره کم چې تیرې شویو خپرونو کې موږ تاسو د لمونځه ترجمه زده کړه، اوس مو بیا هم دوهم ځل بیا شروع کړی د بیان په آخر کې همدغه ډول به موږ تاسو د دغه رادیو له لارې د الله تعالی ننوي نومونه یادوو او د هر یو نوم معنا به هم زده کوو. موږ تاسو خدای د مو ته توفیق وکړي چې دا ټول نومونه زه تاسو ته هر ورځ کم لږ لږ سره د معنی بیانوم او تاسو یې په مو پسې یادوئ. نو انشاءالله دغه فضیلت چې حاصل کو چې د خدای پیغمبر فرمایي چې دغه نومونه یود کړل، حفظ کړل، الله تعالی به جنت ته داخل کی. ارسای چې دغه نومونه زده کو یود به کو ډیر اسون دی. مونږ خو د دنیا ډیر شیونو نومونه زده دي، په مخ د منځکه باندې څومره قسم اجناس به ووینئ ورونو، د هر یو جنس نوم زده دی. نو بیا ننوي نومونه یا د هغې معنا دا خو ډیره یوه اسونه خبره ده. په قرآن کریم کې ورونو اسماء الحسنى یعنی د الله تعالی نیک نومونه او د الله جل جلاله صفات دا زیب ډیر په وضاحت او تفصیل سره بیان شوي دي، ځکه چې د دینه بغیر د ټولو مخلوقاتو خالق پیژنګلوي نشي حاصلېدلی، کوم چې د انسانانو د اصلاح دپاره د ټولو نه زیات شي حاصلول دي. مثلا چې کوم خلق دا نه پیژني د الله تعالی نومونه او د هغې صفات، او کوم خلق چې دا نه پیژني چې الله تعالی رازق دی، سره د دې نه چې هغه به الله تعالی مني، خدای به ډېر شیون نه را رازق ګڼي. څوک به خپل پلور رازق ګڼي چې پلور روزیر ګټي، څوک به خپل خاوند رازق ګڼي، څوک به بادشاه، دا به په خیال کې سي. همدغه ډول کوم خلک چې دا نه پیژني چې الله تعالی شدید العقاب ذات دی، څه معنی د سخت غضب ولا، هغه به سره د دې چې په الله تعالی به ایمان لري بیا هم دا جرم کوونکی شي، ګناه کوونکی شي او د ګناهونو نه به نه منې کېږي. او کوم خلک چې دا نه پیژني چې الله تعالی غفور الرحیم دی او ارحم الراحمین دی، هغه به د الله تعالی د رحمت نه امید او مایوسه وي
او دا به ګڼي چې موږ دومره زیات ګناهګار یو چې د موږ مغفرت هیڅکله کیږي نه. نو دا به نه هم په ګناهونو کې خپل ځان ډوب کړي، ځکه چې ده ته به معلومات نه وي. غرض دا چې د الله تعالی د نومونو او صفاتو د پیژندلو نه بغیر د انسانانو اصلاح او د نفسونو د زړونو پاکولی نشي کېدای. نو د همدې وجه نه د الله تعالی د صفاتو پیژندل ډېر ضروري دی. ورونو، د اسماء الحسنا د الله تعالی د نیکو نومونو د فیدو او برکتونو نه هغه حضرات، هغه خلق پورا فیده واخیستلی شي څوک چې د دغې نومونو معانیو ته ویر خبر وي. یو خو د الله تعالی د نوم یادول وي، یو د الله تعالی د نوم هغه معنا زده کول دي. نو دنه هغه خلق زیاته فیده واخیستلی شي چې د الله تعالی نومونه د زده وي، یاد دي وي او د هغې په معنا باندې پوهېږي چې دا څه معنا لري، او الله تعالی په دغه اوصافو باندې متصف وپېژني او ویمني، او په ذات او صفاتو کې د الله تعالی سره څوک شریک نه جوړوي. د دې وجه د ټولو اسماء الحسنا معنا به ان شاء الله العزیز مونږ ته ورونو زده کوو. اوس ارڅو د الله تعالی نومونو ته هره ورځ به ورونو 2-3 نومونه یادوو سره د معانیو، یعنی معنا ترجمه بیا زده کوو. دوستانو، د الله تعالی د 9 نوي مبارکو نومونو د پیل لپاره تاسې لومړی بیان واورید. له سبا ورځې وروسته به تاسې ته هره ورځ یوه ویډیو د الله تعالی د یو نوم په اړه جوړیږي چې په هغې کې به تاسې ته مولوي صاحب د الله تعالی د یو نوم د معنا او د هغوی د ذکر د فضیلت په اړه معلومات درکوي. په دې هیله چې چینل سبسکرایب کړئ او دغه ټولې ویډیوګانې راسره تر پایه وګورئ. مننه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.